نومورکي اتلان. هغه اتلان چې هالیوډ موږ ته د سمندري غلو په نامه راوپېژندل. زه مجرم وم چې ارمان مې سپین قانون پر ما پورې دغه تور و بل څه نه و شهادت مې پر تا ولسمه برخه. موږ په تېره برخه کې وویل چې هغه شپون سره دوه راهبان د دوی د کلي پر طرف باندې روان سوله او د معاذ په نوم نجلۍ خپلې خور ته چې نابل نومېدله ویل دغه راهبان بیا پر یو چا باندې تور لګوي او بیا یې محکمې ته بیایي او سختې سزاګانې ورکوي. نو راځه چې په خپل کلي ته ولاړ سو وبه ګورو چې کوم بدمرغه دی چې پر هغه باندې تور لګوي. مشرې خور نابل د خپلې کشرې خور معاذ د نظر سره موافقه وکړه. دواړې پر خپلو آسونو سپرې سوې او د دوی حبشي غلام بسیط هم پر آس پور سو. یوازې لږ وخت وروسته شپون د دواړو راهبانو سره د قحطاني قبیلې د سردار کعب بن عامر د کلا په څېر ماڼۍ مخې ته ښکاره سوه. د اصلي دروازې سره نږدې یو څو کسان ولاړ وه. شپون د هغو څخه یو ته مخ واړو یوې ویل دواړه سرداران اوس دننه دي. هغه چې مخاطب سو د شپون خواته یې ډېر په دقت سره وکتله او ویې ویل د کلي یو سړی ناروغ دی. دواړه سرداران د هغه د لیدنې لپاره تللي دي. ستاسو په اړه یې موږ ته ویلي دي چې ستاسو سره دوه مېلمانه دي. هغه مېلمانه په خونه کې کښېنوئ، دواړه به ژر راوګرځېږي. شپون د دواړو راهبانو سره دننه ولاړی. هغوی یې په مهمانخانه کې کښېنوله او بیا یې ورته ویل تاسې دلته کښېنئ، زه د دواړو سردارانو ځای معلومومه. هغوی د یو ناروغ پوښتنې ته تللي دي. بیا د خونې څخه ووتی. د کلا د اصلي دروازې سره چې کوم وسلوال کسان ولاړ وه شپون د هغوی سره ولاړی او د هغوی سره یې پر یو موضوع باندې خبرې کولې. لږ وخت وروسته هغه حیران سو ځکه چې د راسته لوري څخه د قحطاني قبیلې سردار کعب بن عامر او د عدناني قبیلې سردار سعد بن سلامه را روان وه. دوی چې رانږدې سول په خوشحالۍ سره د شپون سره روغبړ وکړ. بیا کعب بن عامر په رازدار ډول شپون ته وویل هغه دوه مېلمانه چې تا وویل راتلله آیا راغلي دي؟ شپون مسکی سو ویل سرداره ستاسې اټکل سم دی، ما هغوی راوستلي دي او دا مهال هغوی په مهمانخانه کې دي. ډېر بې صبره ستاسې راتګ ته انتظار کوي. په ځواب کې کعب بن عامر د شپون لاس ونیوی او ورته یې وویل راځه زما او سعد سره یو ځای سه. موږ دواړه غواړو چې د دوی سره د ملاقات څخه مخکې ته موږ ته د دوی په اړه تفصیل ووایې. دواړه سرداران د شپون سره د ماڼۍ بلې خونې ته ولاړله چې پر چوکیو کښېنستل. نو ابن عامر شپون ته وویله اوس ته موږ ته د دغو دواړو راهبانو په اړه تفصیل ووایه تر څو زه او زما ورور سعد بن سلامه پوه سو چې دا څوک دي او تر کومه حده پرې باور او اعتماد کولی سو. شپون وویل تاسې دواړه سرداران خو دا خبره ښه پېژنئ چې د دجلې پر غاړه چې کومې خانقاوې دي هلته چې کوم راهبان اوسېږي دا نصرانیان نه بلکې مسلمانان دي. او دلته چې پر کوم مسلمان د درواغو تور لګول کیږي او د راهبانو د احتسابي محکمو ته وړاندې کیږي نو همدا راهبان چې په ظاهر نصرانیان دي خو په اصل کې مسلمانان دي خوځېږي او هر ډول هڅه کوي چې هغه مسلمان خلاص کړي چې پرې د درواغو تور لګول سوی دی او د عذاب ځای ته بیول کیږي. اوس نو دا دواړه ځوانان چې زما سره راغلي دي یو یې بطروش نومیږي د دجلې پر غاړه په همدغو خانقاو کې د پخوا څخه ژوند کوي. بل یو ځوان دی ډېر هوښیار او تیز دی نوم یې حسن کرسو دی. د هسپانیې اوسېدونکی دی خو هسپانیه یې پرېښې او د خیرالدین بربروسا د نږدې باوري یارانو څخه دی. که څه هم کم عمره دی خو ستر کارونه یې کړي دي. د توري ماهر او ښه لامبوزن دی. څو میاشتې وړاندې چې د غرناطې پر مسلمانانو عام یرغل وسو او د هغوی کتابونه وسوځول سول نو دا ځوان هلته وترشېدی. د ترشېدلو په ترڅ کې د خپلې مور او خور څخه بیل سو. پلار یې د پخوا څخه د یرغلګرو لخوا وژل سوی و. یوازې خپل نیکه جابر بن مغیث یې وژغوري او د البشرات ساحل ته یې راوستی دی. د هغه نیکه جابر بن مغیث د سمندر پر غاړه د کب نیونکو په کلي کې په یوه جونګړه کې اوسېږي. حسن کرسو غواړي خپل نیکه له دې ځایه وباسي خو نیکه یې وایي تر څو چې زما لور یعنې د ده مور او لمسۍ یعنې د ده خور پیدا نسي زه نه ځم. حسن یوه موده دلته په خپلې مور او خور پسې وګرځوي
خو چې ناامیده سو نو د خپل نیکه څخه پټ وتی او د خیرالدین بربروسا د یارانو سره یو ځای سو. اوس بیرته اندلس ته راغلی دی. دلته د راهب لباس اغوستی دی او د راهب په بڼه په غرناطه او نورو ښارونو کې ګرځي، ځکه چې یو چا ورته ویلي وه چې ستا مور او خور د غرناطې په یو کلیسا کې ځانونه وقف کړي دي. نو همدا لامل و چې دی راغلی، د خپل نیکه سره ملاقات وکړ. بیا هغه کلیسا ته ولاړی، خو هلته یې نه مور وه او نه خور، بلکې نورې نصرانۍ ښځې وې. شپون لږ تم سو، بیا یې خپله خبره جاري کړه. ویل زه دا هم درته وایم چې دا ځوان په اندلس کې ډېر درناوی لري. یوه خاصه وجه یې دا ده چې تاسې پوهیږئ د هسپانیې نصراني حکومت نه یوازې هسپانیا بلکې د افریقا ډېرې برخې یې هم د مسلمانانو څخه نیولي دي او هلته یې خپل حکومت قایم کړی دی. هلته یو قومندان و، نوم یې اورلیوس و. هغه د ټولو کلیساو لوړ مشر هم و. هغه او زوی یې دواړه د راهب ژوند ته ژمن وه. عام خلک یې نه پیژندل، خو وروسته د اورلیوس زوی هم ووژل سو چې نوم یې لیسانګو و. حسن کرسو چې کله اندلس راغی نو ځان یې د همدې لیسانګو په توګه معرفي کړ، ځکه اورلیوس ته د افریقا او هسپانیې خلکو ډېر درناوی درلودی، نو د هغه زوی ته هم ډېر عزت ورکول کیږي. نو حسن کرسو چې کله د یو کلیسا څخه بل ته د یوې خانقاه څخه بلې ته تللی، هلته به یې ډېر درناوی کېدی. بل راهب چې نوم یې بطرس دی او همدلته اوسیږي د هغه سره و، خو هغه بیچاره هم ځای پر ځای ګرځېدی، خو خپله مور او خور یې پیدا نه کړل. اوس نو د دې زلمي بدبختي دا ده چې نه کولی سي د خپل نیکه سره پاته سي او ورسره وویني او نه هم ورسره ژوند کولی سي، ځکه چې نیکه ورته ویلي دي تر څو چې ته خپله مور او خور پیدا نه کړې خپل مخ دې مه راښیه. هغه دا هم ورته ویلي دي که چیرې ما ته راسې او ستا مور او خور دې نه وي پیدا کړي نو زه به دې په توده اوسپنه داغ کړم. په همدې وجه ښایي دا زلمی یو دوې ورځې نور هم د لارې صوفیانو په خانقاه کې پاته سي، بیا به افریقا ته بیرته ولاړ سي. دا زلمی چې نوم یې ما درته یاد کړ دوه مقصده لري چې د هغو لپاره هسپانیې ته ننوتلی و. اول مقصد یې دا و چې خپله مور او خور پیدا کړي، خو پکښې ناکامه سو. زما خپل ګمان دا دی چې په تېرو کلونو کې چې ترکانو او بربرو کوم مسلمانان له دې ځایه بیولي وه، ښایي دا زوی یعنې حسن کرزو هم د هغوی د ډلې څخه و. ښایي ترکانو دا کسان رومانیا، بوسنیا او بلغاریا ته لېږلي وه. نو اوس د ده لپاره دا ډېره سخته سوې چې خپله مور او خور پیدا کړي، تر څو چې دوی پیدا نه کړي نسي کولی د خپل نیکه سره وویني. خو دا دویم مقصد یې ډېر لوړ او مهم دی. دا هغه مقصد دی چې د ده امت، قوم، عزت او سکون پکښې پټ دی. د دې لپاره دا زلمی د خیرالدین بربروسا د استازي په توګه راغلی دی. شپون ورته ویل زه وایم راځئ د دوی خواته ولاړ سو. نو دوی درې واړه پاڅېدله او لږ وروسته میلمه خونې ته ننوتله. هلته حسن کرسو او بطرس ناست وه چې حسن په ظاهر راهب و خو مسلمان و او نوم یې لیسانګو و. دوی دواړو د یو موضوع په اړه خبرې کولې، خو کله چې دا درې کسان ورغلل دواړه پاڅېدل او ښه عزتناک استقبال یې وکړ. کعب بن عامر او سعد بن سلامه ورغلل، ډېر په مینه یې ورسره روغبړ وکړ. کله چې ټول کښېنستل نو کعب بن عامر حسن کرسو ته وویل زما ګران بچیه ستا عمر ته ګورم نو ته ماته د خپل زوی په شان یې. زما زوی مغیره بن کعب هم همدومره عمر لري. ستا په اړه دې شپون ورونو د شپون نوم منذر بن زبیر دی. نو هغه ویل ستا په اړه دغه شپون یعنی منذر هر څه راته ویلي دي. زه ستا د مور او خور د جدایي څخه سخت خواشینی یم. لا بله دردونکې خبره ده چې ستا نیکه له تا سره د ملاقات انکار کړی دی تر څو چې ته خپله مور او خور پیدا نه کړې. خو زه دا ستا ستاینه کوم چې غرناطه دې پرېښودلې ده او سمدستي د خیرالدین بربروسا سره یو ځای سوی یې. دا ډېره غوره لار ده چې تا غوره کړې ده. موږ یوازې د خیرالدین بربروسا نوم اورېدلی دی، خو موږ د ده مقاصد نه پېژنو. که ته زموږ سره دا رازونه شریک کړې چې دی په سمندر کې څه کول غواړي نو زموږ پوهه به زیاته سي او دا به د هسپانیې مسلمانانو ته یو امید وي چې د مسلمانانو یو ځواک بیا راپورته کیږي. کعب بن عامر لږ چوپ سو، بیا یې ادامه ورکړله په تېر وخت کې هم یو بحري قوم و چې زموږ بېوسه مسلمانانو سره یې مرسته کړې وه. هغه د سلطان بایزید یلدرم امیر کمال رئیس و. د ډېر مسلمانان د هسپانیې څخه ایستلي وه، څوک افریقا، څوک بلغاریا او رومانیې ته. اوس ته د بربروسا سره یې، نو موږ تا څخه غواړو چې د ده په اړه موږ ته تفصیل راکړې. کله چې کعب بن عامر چوپ سو، حسن کرسو شروع وکړه. ویل زما محترمو مشرانو، لکه څنګه چې ابن زبیر ویلي دي
زه دلته 2 مقصدونه لرم. یو دا چې خپل مور او خور پیدا کړم چې پکښ ناکامه شوی یم. دوهم دا چې زه د خیرالدین بربروسا د خوا استازی یم. غواړم تاسو ته عرض وکړم چې دلته چې کوم مسلمانان پاتې دي او زور پرې راوړل کیږي چې عیسایان سي، هغوی ته پناه ورکړئ. راهب بطرس به ستاسو سره په رابطه کې وي. د پردیش د سند پر غاړه چې کومې خانقاوې دي هلته ډېر مسلمانان پټ دي. هغوی به تاسو ته د مسلمانانو بندیانو خبر درکوي او هڅه به کوو چې هغوی البشارات ته راولو. دغه خلک به ډېر وخت نه تېروي، یوازې 2 ساعتونه به ستاسو په درو کې پاتې سي. بیا به موږ هغوی ساحلي کلي ته انتقالوو چې هلته مسلمانان ماهیګران اوسېږي. هلته به موږ هغوی محفوظ ځایونو ته لیږدوو. زه هیله لرم چې تاسو به زموږ سره مرسته وکړئ. د ده د خبرو په جواب کې دا ځل قحطاني مشر کعب بن عامر نه بلکې عدناني مشر سعد بن سلامه وویل: زما زویه، ته ډېر ارزښتناک کار کوې. نه یوازې دا چې موږ مرسته درسره کوو بلکې مالي مرسته هم درسره کوو او هغه خلک چې راځي ډېر پټ به یې ساحل ته رسوو. موږ به د دجلې د سیند مسلمانان راهبانو سره هم همکاري وکړو. بیا سعد بن سلامه چوپ سو، ناڅاپه غمجن سو. بیا په درنه ژبه وویل: زویه، دا زموږ هماغه سیمه ده چې کله به دلته زموږ حکومت و. ښارونه به مو د ښکلا او هنر مثال و، خو نن دا ځمکه د غم او عذاب منظره ده. کورونه مو خاورې سوي دي، بازارونه مو برباد سوي دي. دا زموږ دشمنان نه بلکې زموږ خپله بېغوري وه. موږ جهل لرونکي شهوت پرسته حکام غوره کړل چې د ملت د درد پر ځای یې خپله خېټه ډک کړله. نو کله چې د یو قوم انفرادي غلطي جامعي جرمونه سي، نو هغه قوم د الله جل جلاله د عذاب مستحق سي. موږ هم دغه عذاب تیر کړی دی. زموږ مشرانو مو له ځواک څخه محروم کړو. اوس دلته عدالتونه جوړ سوي دي. خلک په زور سره عیسایان کیږي. که څوک عیسایي سي، هغه ته هم سپکاوی کیږي. هغوی ته مورسکوز وایي او سپکې ګڼي. او کوم عیسایي سوی مسلمان چې شتمن وي، نو راهبان هغه تورنوي چې د زړه له اخلاصه نه دی عیسایي سوی. بیا مال ترې اخلي، زندان ته یې لیږدوي او عذابونه ورکوي. دا هغه خاوره ده چې کله به پکښې موږ واکمن وو، خو نن پکښې مورګانې ژاړي، لوڼې د درد سره اشنا دي او هنرمندان خوار وزار ګرځي. آیا څوک د دې تمه او هیله لري چې د تقدیر او سفر په اوږدو کې یو مسلمان مشرتابه، یو سالار د رون او تود لمر په شان را څرګند سي او د ځواک د عظمتونو په وسیله د امت وجود ته لومړنی اطاعت او وفاداري بښنه ورکړي، د خلکو د غاړو څخه د وینو صلیبونه لرې کړي، دا امت د کلکو کلکو قیدونو څخه، د غلامۍ د زنځیرونو څخه خلاص کړي، د ملت وچو شونډو ته د سوځېدونکي تندې څخه نجات ورکړي. دا یې وویل او بیا سعد بن سلامه ودرېدی. بیا په ژړا غوندې کې وویل: خو افسوس افسوس، داسې کوم انقلاب نه پیښیږي. یوازې د البشارات دا 3 کلي پاتې دي چې لا تر اوسه د راهبانو د ظلمونو څخه خوندي دي. که نه نو ټول د اندلس په اوږدو کې د مسلمانانو حالت داسې سوی لکه د خلکو څخه تش کورونه چې سپوږمۍ ورسره غېږ کې نیسي او ژاړي، درختې چې له پاڼو بې برخې سوي او مسلمانان د هغو څخه هم بدتر ژوند لري. د راهبانو محکمې چې کله وغواړي مسلمانان د لوستو کتابونو غوندې یا د ناتمام ارمانونو په څیر د مرګ ښکار ګرځوي. دلته مسلمانان په بشپړ ډول د تمدن تورو زندانونو او ټولنیزو ړندو تلکو کې بند سوي دي. هر څوک د داسې یو کرامتي لاس تمه لري چې د یوه نظر او د یوه جرأت په بڼه راښکاره سي او د مسلمانانو عظمت او وقار بیرته په همدغو خاورو کې راژوندی کړي. اوس د اسلامي نړۍ مخې ته 2 ستر مسلمان حکومتونه دي. یو د ترکانو چې پاچا یې دا مهال سلیم بن بایزید دی، او بل د ایران د مسلمانانو حکومت دی چې پاچا یې شاه اسماعیل صفوي دی. دلته د اندلس مسلمانان د دوی د لوري هیڅ مرسته نه ویني. که دا دواړه حکومتونه یو له بل سره اتحاد وکړي، نو د هسپانیې مسلمانان به د جبر او ظلم څخه خلاص کړي، بلکې خپل زوړ عظمت به بیا هم ژوندی کړي. خو کوم خبرونه چې موږ ته رارسیږي ډېر مایوس کوونکي دي. وایي چې د ترکي سلطان سلیم او د ایران شاه اسماعیل ترمنځ دښمني او عداوت ورځ تر بلې زیاتیږي. که دا خبره رښتیا وي، نو زه وایم چې دا د مسلمانانو لپاره یو بل ناورین دی. بیا سعد بن سلامه حسن ته مخ واړوي او ویل: کعب بن عامر له تا څخه د خیرالدین بربروسا په اړه تفصیل غوښتی و. اوس زه هم له تا څخه هماغه غوښتنه لرم، ځکه ته د هغه د ملګرو له ډلې مهم غړی یې، نو لطفا موږ ته تفصیل ووایه. راهب لیسانکو چې اصلي نوم یې حسن کرسو و،
یو کلک او باوري مسلمان و او د بربروسا د ملګرو له سرکرده کسانو څخه و. لږ څه فکر یې وکړ، بیا قحطاني سردار کعب بن عامر او عدناني سردار سعد بن سلامه ته وکتل او ویې ویل: زما محترمو مشرانو، خیرالدین بربروسا چې اصلي نوم یې خضر دی، د هغه پلار یعقوب بن یوسف نومېدی او 4 زامن یې درلودله چې خیرالدین بربروسا یې یو دی. د هغه ورونه دا و: الیاس، عروج او بیا خضر یعنی خیرالدین کوچنی و او دا هغه وخت و چې اروپایانو سمندري غلا او لوټ خپل کار ګرځولی و او د دغو غلو لخوا د خیرالدین بربروسا یو ورور په یوه سمندري جګړه کې ووژل سو. ورپسې مشر ورور یې چې عروج نومېدی د سمندري جګړو مشري واخیستله. عروج یو ماهر اوباز و او هغه یو سخي انسان و. دی د بېلابېلو ټاپوګانو په سیمه کې د هسپانویانو سره په جنګ و. په دغو جګړو کې لومړی د عروج یو لاس پرې سو، بیا هم جګړې ته دوام ورکړ او بالاخره په یوه جګړه کې د غلو او هسپانویانو لخوا شهید سو. ورپسې کوچنی ورور خضر یعنی خیرالدین بربروسا د ورونو د کښتیو مشري واخیستله او د زړورتیا سره یې د غلو او دښمنانو پر ضد جګړه پیل کړه. کله چې بربروسا د سمندرونو مشري واخیستله، د افریقا وضع بدله سوله. هلته ډېر حکمرانان و. د تلمسان واکمن ابو حمو د الجزایر هغه سیمه چې هسپانویانو نیولې وه، هلته یو هسپانوي قمندان منکید واک چلوي او دا هم د بربروسا او د هغه د ملګرو سخت دښمن دی. په توګو ښار کې ابن قاضي واکمن دی، هغه هم زموږ سخت دښمن دی او الجزایر ته نږدې د نیون په ټاپو کې هسپانویانو قوي کلا جوړه کړې ده او هلته یو ستر پوځ ځای پر ځای سوی دی. د هغه ځای قمندان ډان مارټین دی چې تل د مسلمانانو پر ضد جګړه کوي. خو زموږ تر ټولو لوی دښمن د تونس مسلمان واکمن حسان دی. له دې پرته د شرشال واکمن هم زموږ مخالف دی. که چیرې افریقا کې یو څوک زموږ دوست وي نو هغه یو سړی دی او هغه هم لنډمهاله. زه غواړم تاسو ته ووایم چې دلته یو جنګي قبیلې شته چې صفرا نومیږي. د هغوی 2 مشران دي، عبدالعزیز او احمد بن قاضي. دا قبیله په 2 برخو ویشل سوې. یو برخه د عبدالعزیز تر قومندې لاندې ده او بله برخه د احمد بن قاضي ملاتړ کوي. احمد بن قاضي زموږ سخت دښمن دی، حتی د بربروسا پر ضد یې د هسپانویانو سره مرسته کړې. خو عبدالعزیز یو زړور سردار دی او تل یې زموږ او د مسلمانانو ملاتړ کړی دی. کله چې خیرالدین د عروج کار پر غاړه واخیستی، د شرشال او تونس د ښارونو څخه بغاوت راپورته سو. ابن قاضي د خپلو قبایلو سره زموږ پر ضد راپورته سو. د تلمسان واکمن ابو حمو هم زموږ ملګرو باندې حمله وکړله. له همدې امله زموږ تر ولکې لاندې سیمې له موږ څخه ونیول سوې. اوس حالت داسې دی چې بربروسا د خپلو ملګرو سره ختیځ ته تګ کوي او خپل استازی یې د ترک سلطان سلیم خواته استولی دی، تر څو د هغه څخه مرسته وغواړي چې هسپانویانو او د هغوی ملاتړو ته ماته ورکړي او د افریقا مسلمانانو لپاره امن او ځواک بیا راولي. اوس به وګورو چې زموږ استازی کله د سلطان سلیم حضور ته رسیږي او سلطان به موږ سره تر کومه حده مرسته وکړي. زما امیر خیرالدین بربروسا ماته امر کړی چې د هسپانیې خواته لاړ سم. زما انتخاب ځکه سوی دی چې زه د دې ځای اوسېدونکی یم. دلته د ډېرو سیمو سره بلدتیا لرم. ما نه یوازې غرناطه بلکې نور لوی کلیساګانې او خانقاوې هم لیدلې دي. زه ظاهرا د اورلیوس زوی یم چې د الجزایر تر ټولو لوی کس و، نو خلکو ماته عزت راکړ. اورلیوس اوس وژل سوی دی، نو ټول راهبان او کلیسایان ما پیژني او دا به راتلونکي کې زموږ لپاره ګټه وکړي. هغه مهم کار چې زه دلته د هغه لپاره راغلی یم له مخکې څخه څرګند سوی دی. کله چې بندي مسلمانان دلته راځي، تاسې باید ځینې خلک پټ وګمارئ چې هغوی تر ماهیګرانو پورې ورسوي. موږ به د هغوی سره تماس وساتو او د هغه ځای به مسلمانان د افریقا امنو سیمو ته انتقال کړو. کله چې حسن کرسو دا خبرې وکړې نو لږ چوپ پاتې سو. د هغه غاړه ټیټه سوې وه. بیا په درانه لړزېدلي او غمجن اواز کې وویل: زما د ملت درنو سردارانو، اندلس هغه ځای چې زموږ د قوت او طاقت ډګر و، اوس د وخت ظالمو باچاهانو تر غلامۍ لاندې دی. هلته د مسلمانانو د شونډو څخه د خوږو خبرو رنګ تیر سوی دی او د دوی د روحونو څخه د خوږوالي احساس وتلی دی. په دې خیر او شر ډګر کې هر قوم چې فرقه پرستي، طبقاتي ویش، قبایلي تعصب
او ګوندونه خپل شعار وګرځوي د هغوی د ټولنیز قوت سرچینه دې وچه سي. هغه قومونه چې د خپل اجتماعي وجدان څخه بغاوت وکړي او نالایقه ناپوه واکمنان پر ځان ومني او بیا د نیکۍ او بدۍ ترمنځ توپیر کول پرېږدي، د هغوی د بقا معیارونه دې ټوټې ټوټې سي. د اندلس د مسلمانانو هم همدا حال و. هغوی د یو ملت په توګه د قوت جوړولو پر ځای خپل ځواک په کورنیو او قبیلو وویشي چې دا کار د هغوی کمزوري او غلامۍ ته لاره هواره کړله. د شماله چې کوم دشمن راټوکېدلی و هغه پر کوچنیو ریاستونو حملې کولې، خو مسلمانان لا هم د غفلت په ژور خوب ویده وه. زما د قوم درنو سردارانو، د اندلس د مسلمانانو بدبختي دلته نه ختمیږي. هغوی یوازې د واک، ازادۍ، وطن او ملي تشخص بې برخې سوي نه دي، بلکې اوس پر دوی زور راوړل کېږي چې خپل دین پرېږدي. اوس د دوی مخې ته دوې لارې پرتې دي، یا خو دې د عیسویت قبلول ومني، یا دې د دې خاورې څخه هجرت وکړي او نور اسلامي سیمو ته دې ولاړ سي. اوس خیرالدین بربروسا او ټولو ملګرو یې دا هوډ کړی دی چې هر هغه مسلمان چې نه غواړي عیسوي سي او یا په زور عیسوي ته راکشېږي، هغوی به له دې خاورې څخه باسي او تر افریقا به یې رسوي. موږ دا کار خپل ملي او دیني فرض بولو او زه باور لرم چې تاسې دواړه سرداران به له موږ سره بشپړه همکاري وکړئ. د حسن کسو د خبرو څخه نه یوازې شپون منذر بن زبیر او زوړ راهب بطرش متاثره سوي وه، بلکې قحطاني سردار کعب بن عامر او عدناني سردار سعد بن سلامه هم د سترګو په اوښکو بدرګه وه. بیا کعب بن عامر حسن کسو ته مخ واړوي او ویې ویل: حسن کسو، ته زما د زوی په څېر یې او دا کور ستا خپل دی، هر کله راځې زموږ زوی به حسابېږي. زه او سعد بن سلامه وعده درکوو چې که مسلمانان د نورو سیمو څخه دلته راځي نو نه یوازې به د هغوی ساتنه کوو، بلکې د اوسېدو او خوراک بندوبست به یې هم کوو. موږ به هغوی تر ساحل پورې چې د ماهیګرانو کړی دي خوندي رسوو. د کعب بن عامر له دې خبرو سره د حسن کرسو پر شونډو یوه خوږه مسکا خپره سوه. بیا پاڅېد یې ویې ویل: زه فکر کوم چې کوم هدف لپاره اندلس ته زه راغلی وم په هغه کې ما بشپړه بریا پیدا کړله. اوس زه ځمه ځکه خپل کار مې بشپړ کړی دی. کله چې حسن کرسو او زوړ راهب بطرش ودرېدل نو کعب بن عامر او سعد بن سلامه هم پاڅېدله. په دې وخت کې سعد بن سلامه حسن کرسو ته وکتل او ویې پوښتل: زما وروره، ته دلته څو ورځې پاته کېږې؟ حسن کرسو د پوره غور سره سعد بن سلامه ته وکتل او ویې ویل: اوس دلته پاته کېدل زما لپاره هیڅ هدف نه لري. کوم کار چې ماته سپارل سوی و هغه مې پای ته رسولی دی. زه هم همدا شېبه ساحل ته ځم او په هماغه کښتۍ کې چې راغلی وم بېرته افریقا ته ګرځم، ځکه هلته ټول حالات زموږ لا زیاته پاملرنه غواړي. له دې خبرو سره حسن کرسو د خونې څخه ووتی. سعد بن سلامه، کعب بن عامر، ابن زبیر او بطرش هم ورسره وه. کله چې د حویلي صحن ته راووتل نو هلته یې ولیدل چې د قحطاني سردار کعب بن عامر دواړې لوڼې معاذ او نابل د خپل غلام بسي سره پر آسونو سپرې منډې وهلې او حویلي ته راغلله. معاذ د آس څخه کښته سوله. هغه که څه هم کم عمره وه خو یوه ماهره آس غلونکې وه. کله چې د هغې سترګې پر راهبانو یعنې بطرش او حسن کرسو باندې ولګېدلې نو ناڅاپه یې بڼه بدله سوله. پر مخ یې قهر خپور سو او د انتقام اور یې له سترګو څخه بارېدی. بیا په سخت غږ کې حسن کرسو ته وویل: تاسو راهبان ولې د مسلمانانو کلیو ته د خزان مرغانو په څېر راځئ؟ تاسو بېګناه مسلمانان نیسئ، د کلیسا د شکنجو مرکزونو ته یې بیایاست، د راهبانو د محاکمو مخې ته یې دروئ، د شتمنو څخه مو درنې پیسې اخیستې دي خو هماغه هم شکنجه کوئ، او کوم څوک چې څه ونه لري هغوی ته بې شمېره کړاوونه ورکوئ. زبردستي عیسوي کول غواړئ. دا ستاسو د دین تقاضا ده؟ آیا انسانیت دا تقاضا کوي؟ ولې زموږ حویلۍ ته راغلي یاست؟ دا مو لیدل غوښتل چې کله موږ آزاد وو څه حال مو و، او اوس چې د غلامۍ جامه مو پر غاړه ده څه کړاوونه لولو؟ زموږ د خیالونو رنګینې شیبې مه ورانوئ، زموږ د دردونو پټ ځایونه مه نړوئ. تاسو ولې زموږ د زړونو زخمونه لا ژور کوئ؟ زموږ د آرام ساته د مرګ تاو راتاو کوئ، زموږ د ارادې لوړې غاړې نیمګړو ارمانونو ته سپارئ. مسلمانانو باندې فقط غلط تورونه لګوئ. هغوی د خټو غونډکیو په څېر بې شکله او بې ارزښته کول غواړئ. زموږ لپاره د اور لاره جوړوئ او زموږ مخې ته بې وسه صحنې دروئ. خو پوه سئ، موږ اوس د ژوند په هغه نقطې باندې ولاړ یو چیرې چې نه د خپل موجودیت څخه ویریږو او نه د له منځه تللو غم لرو. راهبه، دلته ته او کلیسا پادریان اور او تیزاب راوروئ، د میندو په خالي غېږو کې مړه ماشومان وینئ او خندا کوئ. خو دا یو ثابته حقیقت دی، تاسو د بد عمل پیغام یاست، د تشو وعدو لوږه او د لعنت لمبه یاست.
زه نه پوهېږم تاسو زموږ حویلۍ ته د څه بد نیت سره راغلي یاست، خو یاد وساتئ که د دې حویلۍ د کوم فرد په ضد مو د جرم تور ولګاوه نو دا غرني ځنځیرونه به مو خانقاوې وسوځوي او ستاسو د ډلې څخه به یو هم ژوندی پاته نه سي. دواړه دلته نه ووځئ، که بیا مې دلته ولیدلاست نو. هغې له خبره پای ته نه ورسولې چې پلار یې کعب بن عامر پرې غوسه سو. ویل معاذ له هوشه کار واخله، ته د جذباتو پر بنسټ د دې دوو معززو راهبانو توهین کوي. دوی زموږ میلمانه دي، درانه او باوقاره دي. کعب بن عامر لا خبرې پای ته نه وې رسولې چې معاذ بیا وویل بابا ته دا راهبان درانه بولې؟ دا هغه دي چې ښار په ښار بېګناه مسلمانان وژني، پرې تورونه لګوي، د راهبانو محاکمو ته یې وړي، خوشحالیږي چې سزا ورکوي او د کلیسا د شکنجې ځایونو کې یې بدنونه د کړاو نښه کوي. دا درانه نه بلکې ذلیل دي. کعب بن عامر وغوښتل چې په سختۍ سره معاذ ته څه ووایي، خو حسن کرسو ژر حرکت وکړ او د هغه او معاذ ترمنځ ودرېدی. بیا کعب بن عامر ته وویل زما دروند سرداره، دا لا یوه ناپوه او ناداره نجلۍ ده. څه چې ویل د هغې د زړه او وجدان غږ دی، او د زړه او وجدان غږ درواغ نه وي. دا د هغې د احساساتو انعکاس دی او د دې انعکاس تر شا د هغې د قوم تیر تاریخ پټ دی. پرېږده چې خبرې وکړي، د زړه بوج یې کم کړي، پرېږده چې د وجدان توپان یې راووځي، مه یې ګواښه. بیا سر ټیټ کړ او ځمکې ته په کتو سره یې معاذ ته وویل د کعب بن عامر لورې، موږ بخښنه غواړو چې زموږ راتګ دې زړه ته غم درکړ. بیا حسن کرسو د بطرش او منذر سره ووتی. معاذ حیران ورته کتله، ځکه داسې خبرې یې هیڅکله هم د یو راهب څخه نه وې اورېدلې. سلطان سلیم د مصر څخه د قسطنطنیې پر لور روان و چې د خپل پوځ سره د اناتولیا په پراخو میدانونو کې یو لنډ تمځای وکړ. هماغه شیبه و چې سلطان په خپله خیمه کې د خپل وزیر محمد سره په یو مهم بحث بوخت و چې ناڅاپه د خیمې دروازې ته د سلطان چوکیدار راښکاره سو. سلطان د لاس په اشاره ورته وویل چې راسه. چوکیدار مخکې راغی او سلطان ته وویل سلطان محترم، د خیرالدین بربروسا 2 قاصدان زموږ پوځ ته را داخل سوي دي او غواړي سمدستي ستاسو حضور ته ځان ورسوي. وایي چې د امیر خیرالدین بربروسا لخوا تاسو ته یو مهم پیغام راوړی دی. سلطان سلیم په هماغه شیبه کې خپل وزیر محمد ته د معنا ډک نظر واچاوه او بیا چوکیدار ته ویل ته لږ وخت د خیمې څخه د باندې ودرېږه، زه به مشوره وکړم او درته وبوایم. چوکیدار ووتی او د خیمې تر څنګ ودرېدی. د هغه د وتلو وروسته سلطان خپل وزیر محمد ته وویله زما عزیزه، هغه څه چې چوکیدار وویل تا هم واورېدله او ما هم. خیرالدین بربروسا زموږ دواړو لپاره نابلده نوم نه دی. د ده او د ده د ورونو خدمتونه د سمندرونو په ژور ظلمت کې د مسلمانانو لپاره د ستایلو وړ دي. ستا خیال څه وایي؟ قاصدان به د څه موخې لپاره راغلي وي؟ محمد لږ تم سو. بیا په ډک نظر سلطان ته وویل سلطان محترم، شک نشته خیرالدین بربروسا او د هغه ورونه د سمندر په ټاپه ولاړو اوبو کې د برېښنا غوندې راښکاره کېدله او د مسلمانانو د دښمنانو پر ضد به یې بریدونه کوله. د اروپا ستورو غلو او لوټمارانو هڅه وکړه چې له دوی سره مقابله وکړي، خو دوی د مرګ د خونې د لړۍ په څېر ورباندې راغلل او د دوی ټولې هڅې یې شنډې کړلې. بیا محمد تم سو، خو ژر یې خپله خبره بیا پیل کړه. سلطان محترم، داسې ښکاري چې د خیرالدین بربروسا د جدوجهد وچه صحرا او د ده د زړه ارمانونه له کومې نوې سختې مرحلې سره مخ سوي وي او دښمنانو یې قدرت کمزوري کړی وي او د همدې له امله تاسو ته خپل استازي استولی وي. دا خو زما ګمان دی، یقین نسم کولی. سلطان محترم، که څه هم تاسو له ما څخه وپوښتل چې څه باید وسي، خو زه بیا هم عرض کوم چې باید دغه مجاهدین چې د دښمن د زړونو ژورو ته د عذابونو تندر راولي مه مایوسه کوئ. همدوی دي چې د سمندر په منځ کې د دښمن بغاوتونه لکه وینې وړي. محمد به نور څه ویل غوښتل، خو سلطان مسکی سو ویل زما عزیزه، نور څه ویلو ته اړتیا نشته. زه پوه سوم چې ته څه ویل غواړې. زه به د خیرالدین بربروسا قاصدان مایوسه نه کړم. ته چوکیدار راوغواړه او ورته ووایه چې قاصدان دې راسي. محمد چوکیدار ته غږ وکړ، هغه راغی. سلطان ورته امر وکړ چې د بربروسا قاصدان راوله. چوکیدار په خندا ووتی. لږ وخت وروسته قاصدان خیمې ته راغلل او چوکیدار یې شاته ودرېدی. سلطان او وزیر محمد دواړه د خپلو ځایونو څخه پاڅېدلي وه. په مینه یې قاصدانو ته هرکلی وکړ او ورسره یې مصافحه وکړله. ورته یې وویل چې د دوی مخې ته کښېني. کله چې دواړه کښېنستل، سلطان ورته ویل
لومړی خپل نومونه راته وښایاست، وروسته به زه خپله خبره پیل کړم. په دې خبره یو قاصد پورته سو او ویې ویل: دښتې په لټه کې دی د عمر مختار، بحر مو غواړي هم بربرو ساسالار، په لرو بر یې رپول غواړي ظلمو، سپینه جنډه مو خپرول غواړي ظلمو، دا اسلامي برم ساتل غواړي ظلمو، تیر عظمت بیا احیا کول غواړي ظلمو، دا قرباني او د ایثار په جذبه بیا پس پین سپیڅلی مسیر تلل غواړي ظلمو.